لګېدلی اور تیاره ماښام و. ګرمۍ لا هم خوله لګوله. له ځمکې سور تپ پورته کېده. نری باد داسې ګرم لګېده لکه څوک چې له اوره ډک تناره مخ ته له تاوده تناره پخې ډوډۍ راباسي. هلته لرې څو اوسپنیزې پنجرې یو په بل پسې لیکه ایښې وې. شاوخوا یې ګرګي سپي ګرځېدل. کله به لرې لاړل او کله به بېرته د پنجرو ساتونکو ته ور وګرځېدل. پنجرې له یو بل سره لکه څنګ په څنګ کورونه داسې نښتي وې. شاوخوا یې لوی لوی څراغونه بل وو. رڼا یې لکه لمر ځمکه سپین پړک ګرځولې وه. پڼ په قد ښه جګ اډور او له قهره ډک افسر چې خړه چانټه یې شاته اچولې وه د پنجرو مخته روان و. یو پیرهدار هم ورسره څنګ په څنګ قدم واهه. افسر داسې تریو تندی نیولی او په داسې شل مات یې اوامر ورکول لکه په ټول ژوند کې چې اړو هېڅ خندلي نه وي. په پنجرو کې دننه زندانیانو بېلابېل اورونه لرل. د هغوی په منځ کې که 14 کلن هلک و نو 90 کلن بوډا یې هم لاس تړلی راوستی او د دوی منځ ته وردننه کړی و. لکه د لوی روغتون د ټپي واټ ناروغان دارې و له خولې فریاد او زګیروي ختل. یو به ویل ما مړ کړی، بل به ویل کاشکې چا د زهرو یوه ګولۍ را کړې وای، بل به پسې غبرګه کړه خدایه بې پردې مې مه کړي. کله به دغو غوږونو دومره زور واخیست لکه په ټولو چې لا هوا کاڼي را ولوېږي. چیغو او فریادونو به ټول هوایي ډګر په سر واخیست. او کله کله به دا اوازونه د سپیو په غپا او د الوتکو په پورته او ښکته کېدو کې محوه او په ګرانۍ به اورېدل کېدل. د خړې چانټې والا افسر په داسې لوړ اواز خپل عسکر ته امر وکړ تا به ویل په کومه لویه دره کې پر ایثار دښمن هجوم وروړي. رای ولئ، دلته یې ودروئ، د اسمان ستوري په رڼا ور وښایئ، بغاوت ور وښایئ، ور زده کړئ چې زموږ د ازادۍ پر وړاندې که غر هم ودرېږي باید ونړېږي، که سمندر هم آواز وکړي باید وچ شي. افسر نه یوازې په خپلو سرتېرو په شد او مد امرونه کول بلکې دا ځل یې په ترجمان هم سترګې راوویستې او ویې ګواښه ترجمانه تا ته وایم بندیانو ته ووایه چې راووځئ. زما یوه خبره ورته دقته کړه. ترجمان او عسکرو ژر ژر تر شا لاس تړلي بندان یو یو له پنجرې راوویست. په ګونډو یې کېنول. بندیان له درد او رنګارنګ رګونو له حده بده وتلي وو. کټ مټ لکه حلال کړي پسونه ټول پر ځمکه براب را وغځېدل. وروسته یې ټول یوې خونې ته راټول کړل، روان یې کړل. د امریکایي ځواکونو د پلټونکو ډلګۍ مخې ته یې ودرول. د مخه تر دې چې د پوښتنو لړۍ پیل شي د ګیرې د خریلو د ماشینونو د راوړلو بولنه ورکړل شوه. په دم غړۍ کې ماشینونه په لوی میز کتار کېښودل شول. بندیان د ماشینونو په لیدلو داسې وترهېدل لکه د پسونو پر ستوني چې قصاب چاړه کېږدي. د دوی ویره او تره یوازې د ګیرې د خریلو له ګناه نه وه بلکې ټولو هغه سپکاوي ته ژړل چې له دوی سره په دې شیبه کې روان وو. شیبه پس ټول بندیان په یوه لیکه کې ودرول شول. یوه سر ته یې 90 کلن بوډا او بل سر ته یې 14 کلن ژڼی ودرېد.
د ګیرې ماشینونو د ټولو په مخونو راختلي ویښتان لیوې مخې داسې لرې کړل لکه له پسونو چې وړۍ وټوبلی شي. په درنګ شېبه کې د ټولو ګیرې چټې وخریلې. بیا یوې لوړ قدې امریکایي سرتېري د بوډا په اوږه لاس کېښود. په لوړ غږ یې وویل دا ځه. بوډا خوار ور وکتل. د سرتېري څنګ ته ولاړ ژباړن یې خبره وژباړله. بابا هغه وړاندې میز ته ودرېږه. دولۍ دهلیز په سر کې اوږد میز ایښی و. په سر یې رنګارنګ لوڅې پرتې وې. د میز شاته تور پوستی امریکایي افسر ناست او مخ ته یې لوی کمپیوټر روښانه و. بوډا یې د ده پر وړاندې ودرېد. افسر چې په یوه لاس کې د کمپیوټر موږک نیولی و د کمپیوټر سکرین ته داسې ځیر و لکه کوم ماشوم چې د کوچنیانو کومه لوبه ګوري. شېبه وروسته یې سر راپورته کړ. سپین ږیري ته یې برګ ور وکتل. ژباړن ته یې مخ ور واړاوه. په سپکاوي یې وویل دې ځناور ته ووایه چې کالي وباسي. ژباړن بوډا ته وکتل. بابا وایي چې کالي دې وباسه. بوډا سوړ افسولی وکېښ. او خدایه مرګ راکړي. بوډا ګیرې ته بې واکه لاس پورته کړ لکه غوښتل یې چې ووایي دې سپین ږیرې ته مې وګورئ. او په مخ یې د ږیرې نشتوالي خبره په خوله کې ور وچه کړه. وارو پار یې خطا شول. سر یې ټیټ کړ. سترګې یې پټې کړې لکه خوب یې چې ویسي او یا له خبرو ولویږي. د افسر تندی ګونځې شو. ژباړن ته یې معناداره شان وکتل. ژباړن د افسر د عکر بدلون حس کړ. د هغه په طبع پوه شو. د بوډا پر ولې یې لاس کېښود. بابا وا دې اورېدل؟ بوډا ټکان وخوړ لکه خوب یې چې څوک لکه له خوبه یې چې څوک راکېنوي. په خریلي مخ یې لاس راښکو. شاوخوا یې وکتل. ورته ووایه خدای ته خو مو شرمنده کړو. اوس مې دې مخلوق ته هم شرموئ. ژباړن د هغه د اقناع لپاره وویل بابا دا د دوی قانون دی. په مجرمانو له تحقیق نه مخکې کالي باسي. د بوډا اواز لوړ شو. د پښو منځ ته یې وکتل. د دوی په قانون کې دغه ووهم. د دوی په قانون کې خو ښځې هم بې پرتوګه او لنګۍ ګرځي. د میز شاته ناست کبرجن افسر ته یې لاس ونیو. ورته ووایه چې امریکا ته راغلم. بیا مو که لوڅ هم ګورئ خوښه مو ده. خو دلته زموږ قانون چلیږي. دلته پښتو ده، اسلام دی. ژباړن خبرې ټکي په ټکي وژباړلې. افسر له ډېره کاره نور هم تور راواوړ لکه کوم سرتېری چې لا مړه سرغړونه وکړي. ژر له څوکۍ پورته شو. بوډا ته نږدې ورغی. په دواړو لاسونو یې پورې واهه. چیغه یې کړه سم ودرېږه. ژباړن یې خبره وژباړله. بوډا خوارې سترګې ور واړولې. ورته ووایه د درېدو نه یم زویه. په خپل واک کې نه یم. پولې راڅخه ځي. د خدای روی وګورئ. افسر یې پولي لاس کېښود. ورته ووایه چې زیر مه کوه. کالي دې وباسه. بوډا چې پوه شو عرض یې نه اورېدل کېږي بې واکه یې تڼۍ ته لاس کړ. په داسې حال کې چې ټول بدن یې رپېده. په رپېدلو لاسونو یې کمیس څیرې او پورته وغورځاوه. او پرتوګ ته یې لاس ور نه وړ. افسر یې د پرتوګ ګنډې ته لاس ونیو. ورته ووایه چې پرتوګ دې هم وباسي. دا غږ لکه په بوډا چې چت راونړېږي. بې واکه یې منډه کړه. ځمکې ته یې لاس ټیټ کړ. تا بول کوم سپي وغپل او دا یې له ځمکې ډبره راخلي چې ویې ولي. خدایه د خدای روی وګورئ. تا څه کوئ؟ له دې بل ووژنئ. ژباړن په منډه ورغی. له لاسه یې راونیو. بابا له دوی سره مقاومت مه کوه. زیل مه کوه. دوی چې څه وایي هغه در باندې ګوره هرو مرو کوي. ګوره
نه چې خوږ دې کړي. بوډا په سختۍ خو نیغ ودرېد. زه له خوبه نه وېرېږم. په دروازه کې د ولاړ امریکایي سرتېري کلاشینکوف ته یې لاس ونیو. ورته ووایه چې په هغه ټوپک مې ولې نه ولي؟ ژباړن په ورو ځواب ورکړ. بابا هغوی له اجازې پرته پوره څوک نه ولي. بوډا یې ګیرې ته لاس ونیو. چې هغوی مې نشي ویشتلی زویه، ته مې ووله، ما خپل خون در بخلی. افسر چې د دوی په خبرو نه پوهېده او د دوی د احساساتي مکالمې جریان یې څاره، په ژباړن ورغږ کړ. څه وایي؟ ولې پرتوګ نه باسي؟ ژباړن د هغه ټولې خبرې وژباړلې. د افسر تندی تریو شو. په قهر بېرته له میزه ورپاڅېد. له دروازې سره ولاړو امریکایي سرتېرو ته یې اشاره وکړه. سرتېري په منډه د بوډا خواته راغله. د افسر د بولنې پلي کولو ته تیار سوی ودرېدل. افسر بوډا ته بندې سترګې ونیوې. ژباړن ته یې مخ ور واړاوه. ورته ووایه که نور ځنډ وکړي. بیا یې ولاړو عسکرو ته اشاره وکړه او زیاته یې کړه. دوی ته امر کوم چې سپي راولي او د هغوی په خوله ترې پرتوګ وڅېړم. پوه شوئ؟ د دفتره د باندې سپیو ته یې په ځیر ځیر وکتل. په کبر، غرور او سپکاوي یې وویل له داسې ځناورو سره همدغسې ځناور جوړېږي. ژباړن چې څنګه دا حکم وژباړه، د بوډا مړې خولې را ماتې شوې. آه یې کړه. لاسونه یې ومروړل. آه خدایه تا څه اورم. بیا یې ژباړن ته مخ ور وګرځاوه. ورته ووایه چې د خدای روی ته وګوره، په دې 90 کلونو کې مې خپلې ښځې بربنډ نه یم لیدلی. پردی نارینه خو لا څه کوي چې په سپي مې پرتوګ څیرې، ولې مې نو بیا په ټوپک نه ولی؟ د خدای بندګانو. افسر مخې ته په ایښې کوچنۍ کتابچه کې څه ولیکل. بوډا ته یې رډ رډ وکتل. بوډا لا هم په خپل عزم ټینګ ولاړو. پرتوګ یې نه ایسته. د افسر تندی تریو شو. له ځایه ور پورته شو، خو دا ځل یې د حرکت پر ځای له کړکۍ د باندې وکتل. بهر یې څو لوی سپي تر نظره تېر کړل. بېرته یې ژباړن ته مخ ور واړاوه. څه وایي؟ بوډا ولې پرتوګ نه باسي؟ ژباړن په بېړه ځواب ورکړ. بوډا وایي ځان تر اوسه خپل مېرمنې لوس نه یم لیدلی. مخکې تر دې چې ژباړن خپله خبره بشپړه کړي، په دهلیز کې ګردو امریکایانو خټ وهل. د افسر خوله هم له خندا بیړه شوه. ملنډه یې په لوړ انداز وویل دا دروغ وایي. څنګه یې ټول عمر له مېرمن سره په تورتم کې کور والی کړی او له دې سره بیا ټولو له خندا پړک وهل. خو بل لور ته لکه په خونه کې چې بم وچوي، په ټولو بندیانو د ژړا توپان راغی. په کړیکو کړیکو ټولو وژړل. په یوه ځای کې د ژړا او خندا ترکیب داسې و لکه په یو کور کې چې د واده بنډار ګرم وي او په بل کې ښځې پر کټ پراته مړي ته ژاړي. افسر بیا د باندې وکتل. دا ځل سپي هم وغپېدل لکه د افسر د امر ته چې منتظر وي. افسر لومړی بوډا بیا نورو بندیانو ته وکتل. بندیانو لا هم ژړل، خو بل لور ته خندا درېدلې وه. افسر چیغه کړه بس کړئ نو. بیا یې سپیو ته وکتل. د سپیو تر غاړو لوی تسمې را تاو وې. افسر دا ځل لږ نور هم جدي شو او په غوسناک اواز یې زیاته کړه ټول به جامې وکاږئ، که نه په دغو سپیو مو څیرم. بوډا ته نږدې ورغی، سوک یې پورته کړ خو بېرته پښېمانه شو. خدای څه به یې په زړه ورګرځېدلي وي. ښایي فکر یې کړی وي ډنګر بوډا چې پښته یې راوتي او تشه وډوکې یې پاتې وو، نه چې له واړه ګوزاره ومري، او ده نه غوښتل په ځان یې هسې تاوان کړي. ځکه خو یې له وهلو ډډه وکړه، خو په خپله غوښتنه کلک ودرېد. د هغه د پرتوګا غنډې ته یې لاس ورتېر کړ.
پرتوګاښ یې په ټول زور پرې کش کړ. بوډا لکه په ټوپک چې وویشتل شي سم د لاسه پر ځمکه پرېوت. ولاړو عسکر ژر بوډا اوچت کړ، خو چې پامه شو ټول پرتوګ یې په میتیازو چټل. افسر ژر مخ ته یې واړاوه. د بوډا د بول غمجن بوی پوزې وتخنولې. آخ یې کړل ته ګرځونکی وي. ژر بیرته خپل میز ته وګرځېد. په لوړ اواز یې نورو پلټونکو امریکایانو ته وویل د بوډا صحیح معاینات وکړئ او په ټولو نورو احکام پلي کړئ. دا زما امر دی. بوډا څو ورځې وروسته د پوښتنو غریبونو رخصت شو چې کور ته راوګرځېد. په کور کې له زړې مېرمن پرته نور هېڅوک نه و پاتې. کلی تش و. مېرمن یې له ده پوره 15 کلونه کشره وه، خو هغه هم بوډۍ وه. په څټه روغه وه، خو نه له پخلي لوېدلې وه او نه هم د پالیز باغ او نه د کورنیو حیواناتو له پاللو. بوډا چې څنګه په دروازه ورننوت، مېرمن یې چټکه وخوړه لکه پردی نااشنا انسان چې په مخه ورشي. ژر بیرته شاته شوه او د بوډا غږ بیرته ځای پر ځای ودروله. ګلبختې! مېرمن ژر مخ ته راغله، کلکه غاړه یې ورکړه، په چیغو چیغو یې وژړل. څو ځلې په مخ کول کړ، شکر یې وویست. بوډا یې له لاسه ونیو، د دالان په پروت کټ کې یې کېناوه. بوډا لوی بالښت ته ډډه ولګوله. د بوډۍ چې په سترګو کې یې ډنډ وښکې راټولې وې، بوډا ته مخامخ په واړه کټ کې کېناسته. مخکې دې چې د مېړه حال او په هغه د راغلي مصیبت حال واوري، بوډا ور وړومبی کړ. نور چیرې دي ګلبختې؟ بوډۍ اوږده ساه وویسته، په مخ یې نورې اوښکې هم راماتې شوې. په ژړغوني غږ یې وویل حال مه پوښته، حال د ویلو نه دی. کلی نو د شپو وتلی دی. بوډا سر ورنیغ کړ، سر یې وښوراوه. نو څنګه به له شپو نه وځي چې دا سره کوټه په ما غوندې سپین ږیرې هم رام نه کوي. لاس یې په کلي شوې ږیرې راښکول. دې نخرو څه نه ګوري. بوډۍ سر وښوراوه. له هغې ورځې چې تاسو یې بوتلئ، کلی یې 2 وار بمبار کړ. اوس په کلي کې زما او له څو نورو سپین ږیرو پرته هېڅوک نه دي پاتې. بوډا رانیغ شو. خو څه به هم تللې وای، نو ته ولې پاتې شوې؟ بوډۍ مخامخ غوجل ته سترګې ونیوې. په دالان کې ګرځېدونکو چرګانو ته یې لاس ونیو. دا مال او چرګان مې چاته پرېښي وای. که زه نه وای ته به اوس د چا درګاه ته ولاړ وای؟ بوډا غلی شو، په کټ کې کېناست لکه بډوډۍ چې په درد شي. لاس یې یو څنګ ته ونیو. ته په ستوني کې څه ونښتل، ټوخي ونیو. مېرمن یې پاڅېده، له منګي د اوبو ډک جام راوړ. له اوبو یې څو غوټونه وکړل. ټوخی ودرېد. نور هم په کټ کې رانیغ شو، خو بېرته یې تکیه ووهله. مېرمن یې څېرې ته داسې ځیر شوه ته انځورګره ده او انځور یې باسي. ده بیا په بډوډي لاس کېښود. مېرمن یې په بډوډي ایښي لاس ته ځیر شوه. اندېښنه ور ولیده. څنګه په بډوډو خو به یې په لغتو نه یې وهلی؟ بوډا لکه بې ځوابه چې وي هېڅ ونه ویل. له بډوډو یې لاس لرې کړ. مېرمن یې بیا وپوښت ښه ته دا راته ووایه چې دې ظالمانو ږیره څنګه در باندې وخریله؟ بیا یې اسمان ته رڼې سترګې ونیوې. لاسونه یې لپه کړل او زیاته یې کړه خدای دې دوی په خپل قهر و غضب اخته کړي. بوډا غوښتل په کټ کې وغځېږي، خو د مېرمنې پوښتنې لملاستی وګرځاوه. په مخ یې د څو ورځو په تازه راټوکېدلو ویښتانو لاس تېر کړ.
آی ګل بختې، هغه څه چې له ما سره یې وکړه، خدای دې هندو او مسلمان ترې وساتي. ورپسې یې ګیرې ته لاس ور پورته یې وکتل، هم یې خدای ته شرمنده کړم او هم مخلوق ته. مېرمنې یې ټکان وخوړ، سترګې یې رډې راووتې، سر یې د بوډا په خبرو خلاص نه شو. بلا پوښتنې په سر کې راوټوکېدې، ولې خدای دې نه کړي که ږیره یې په زور درخیلې وي، دې کې نو ستا څه قصور دی؟ ته به ولې خدای ته شرمنده یې؟ غلې شوه، سر یې ټیټ ونیو، په فکر کې لاړه. اندېښنه ور ولوېده، سر یې بېرته راپورته کړ. و سړیه، نور خو به یې څه آزار نه وي در رسولی؟ وهلی خو به یې نه یې؟ مخکې له دې چې د بوډا ځواب واوري، په لړزان د ګوتو یې د زاړه ټیکري پلو ونیو. خدای دې دوی تباه او برباد کړي. بوډا سوړ اسویلی وویل، کاشکې وژلی وای. ګل بختې، کاشکې وژلی وای. ښځې غبرګ لاسونه په سینه کېښودل، وایي خدای دې نه کړي. ولې؟ د بوډا په سترګو کې اوښکې راماتې شوې، لکه د ځوان زوی جنازه یې چې مخې ته ایښې وي. څه وې کړېکه یې له خولې ووته. کاشکې ګل بختې مخامخ راته ولاړه او ټوپک هم در سره وای. په تندي راټولې 5 ګوتې کېښودې او نیغ دې په دا سر ویشتلی وای. مېرمنې تندي ته غبرګ لاسونه ول، وایي تا څه وایې؟ ولې؟ بوډا لاړې تېرې کړې، سترګو ته یې لاسونه ونیول. خدای دې نه درښایي ګل بختې، ظالمانو ته مې تر دې وویل چې زه مې غیر له خدایه خپلې ښځې هم بربنډ نه یم لیدلی. ګلبهګه نیغه راپاڅېده، لاړه او راغله. بوډا په غري ونیولې اندازه زیاته کړه. او ګل بختې لوڅ لپړې ودرولم. په ځان بیا نه یم پوه چې ظالمانو څه راسره وکړل. ورپسې ښځې او مېړه دواړو ژړا ته زور ورکړ. بوډا په ژړا کې وویل، ګل بختې له تا به څه پټوم چې په ښو او بدو پوه شوی وم. تا مې توند ځل دی چې پردي بني ادم په لوټ ولیدم. مېرمنې خپړې وجنګولې، آخ یې کړل، بې واکه یې له خولې ووت. دوند ځل؟ بوډا سترګې پټې کړې، په سینه یې لاس کېښود، سر یې وښوراوه. خپل کوچنیوالي ته ورستون شو. او ګل بختې، یو ځل چې عسکرانو خبره یې بشپړه نه کړه، لکه په خپله خبره چې پښېمان شي او یا وشرمېږي. نور یې هېڅ ونه ویل. هغه ورځ، هغه ساعت، هغه شېبه، هغه بوږنوونکې پېښه او هغه 2 تنه ځوانان یې نیغ مخې ته ودرېدل چې څنګه یې وغولاوه، تېر یې ایسته او له کوره لرې په یو زړه کلا کې اول یوه او بل او بیا بل جنسي تېری پر وکړ. او ده له دې ویرې چې پلار یې ونه وژني، تر دې شېبې دا له وحشته ډک تېری او نه رغېدونکی ټپ له ځانه سره پټ وساته او برغولی یې پرې کېښود. غري ونیو، له خولې یې بې واکه ووته. وایي ګل بختې څومره ټول کلونه وکړې ده. ښځې ته نوره اندېښنه ور ولېده، ده پر خوله لاس کېښود. خو ګوره چې هندو مسلمان ده نه په دې خبره خبر نه شي، پوه شوې؟ په ګل بختې سر وګرځېد، سترګې یې سپینې راووتې، تندي ته یې ټس ور. وایي خدایه، و سړی په کومه خبره چې کفارو پر توره نه باسلی او لوڅ یې لیدلی یم؟ ګل بختې بیا وپوهېد، نو ته خو یوازې نه وې و سړیه، ته و دا نور خواران به یې نه وي لوڅ کړي؟ بوډا پر خیلې ږیره لاس راتېر کړ. ږیرې خو یې زما تر مخ پر ټولو وخریلې. بوډۍ سر ته لاس ونیو او زیاته یې کړه،
چې ته یې په دې عمر او سپینه ږیره لوڅولې، نو ته وایه هغوی به یې پرېښي وي؟ بوډا سوړ اسویلی وکړي، سر یې وښوراوه. خدای خبر ګلبخت دی، ما هغوی ونه لیدل، خو زه هغو ټولو ولیدم چې له ما یې پرتوګ راکش کړ، او د پرتوګ د راکشېدو سره درنګ په ځمکه راولوېدم. بیا نو په ځان نه یم پوه شوی چې له هغوی سره یې بیا څه وکړم. بوډا غلی شو، سر یې ټیټ کړ لکه وچ شرمېږي، خو بېرته یې سر پورته کړ، ګوته یې وخوځوله. خو ګوره ګلبختې، بیا درته وایم چې زامنو او لمسیانو ته دا نکل تېر نه کړي. ګوره اور به ور واچوي. ګلبخته غلې شوه، د خاوند په احساس کې یې ځان شریک کړ، لکه په خپله دا یې چې بربنډه درولې وي. رنګ یې ژیړ شو، اندېښمنه شوه، سترګې یې سپینې شوې، سر یې وښوراوه. رښتیا وایي، که له دې خبر شو اور به واخلي، او چې اور یې واخیست، هر یو به مخامخ د کوپارو ټنګونو ته ځانونه ور اچوي. دا خو ته رښتیا وایي. ښځه او مېړه په خبرو کې وو چې مشر ماسي ناببره په کور راننوت. د نیکه په لیدلو ورېږدې ټکان یې وخوړ، رنګ یې ژېړ واوښت، پښه نیولی شو. مخکې له دې چې ورغاړې وځي، په ستوني کې یې ژړا راټوله شوه، چیغه یې کړه. د نیکه غاړې ته ورولې، پښو ته یې ښکته شو او بیا یې لاسونه ور کړه. بابا! بوډا خپل لمسی غېږې ته نږدې کړ، خو لمسی یې بېرته ژر شاته شو. نیکه ته مخامخ ودرېد، پاس په تاخچه کې قرآن ته یې لاس ونیو. په دغه قرآن قسم خورم چې د یوه تار بلل دې وانخلم که یې پرېږدم. نیکه ستم یې وکړل، په سختۍ خو راپورته شو، په خوله یې لاس کېښود. لمسی یې زغم ته راوبوله. امسیله وکړه شو، له خدای خیر وغواړه، خدای به یې په خپله تباه کړي. ګوره د ظلم کاسه نسکوره ده. ما له نیکونو اورېدلي چا چې دې خاورې او خلکو ته سپک کتلي، خدای همداسې سپک کړي دي او شرمنده له دې ځینه تللي دي. هغه سره لمسان دې هېر دي، څنګه خدای وشرمول. لمسي لاسونه موټی کړل، لکه ما تاو راتاو شو. مه وایه بابا، اور مې اخیستی، زه له هر څه خبر یم. د بوډا خوله واده پاتې شوه، په ځیر یې ور وکړه. له هر څه د او بابا، له هر څه. بوډا نېغ راپورته شو، لاسونه یو په بل کې ومنډل. له چا خبر شوې؟ له ټولو راډیوګانو او ټیویګانو نه خبرونه چې دا ځناور له بندیانو کالي باسي، بربنډوي او یو د بل په وړاندې یې دروي. بابا! دوی په خبرو بوخت وو چې پاس په هوا کې چورلکې راڅرګندې شوې. له لرې د زرعي ګاډو اوازونه واورېدل شو. بوډا آه کړل، آه، لکه چې بیا راننوتل. لمسي ټوپک ته وکتل، د بوډا لاسونه یې ښکل کړل، ټوپک یې اوږې ته واچاوه، مخ یې ور واړاوه. دعا راته کوئ بابا، کار یې او مې ژوندی ونیو. بیا یې د ټوپک پر شاژور لاس کېښود او خپله خبره یې بشپړه کړه. دا شاجور خو وینې، مخکې له دې چې دا ټول پرې خالي کړم، همداسې اول په لوڅ میدان درو، همدغسې کالي ترې وباسم. له دې خبرې سره سم چابک له کوره ووت. بوډۍ تندي ته ټاس ورکړ، په لمسي پسې د شا ور وکتل، میړه ته یې لاس ونیو. نه مې درته ویل چې اور به واخلي؟ نه مې درته ویل؟ اوس به خامخا اور اخلي. د دواړو په سترګو کې ډنډ اوښکې راماتې شوې. بوډۍ په چوتره کې پروت قرآن په لاس کې ونیو، ښکل یې کړ. بوډا او مېرمن دواړو اسمان ته سترګې ونیوې. مازدیګر و، د ماښام اذان ته لا وخت پاتې و،
خو په اسمان کې تورو وریځو کلی په تیاره کې ډوب کړی.